د بلخ ولایت مقام مرستیال وویل د یادو ولسوالیو ته د سفر موخه د سرحدونو ټاکل او د یادو ولسوالیو د پولو بیلول وښودل شول. حدبخشی، شولگر و چمتال و البرز اینا را دیدن کردم. الحمدلله حدود معلوم شدن و دیگه همی بعضی چالشی که ولسوالی البرز مرکزش کدام جای فعلا که هستن او آب نداشتن، امکانات آب نداشتن. سهارا یک آیتی کردیم که کدام جایی که آب اگر باشه موقعیتش خوش باشه اینجا ولسوالی را انتقال بیتم و دیگر کسان همی قماندان ولسوالی صاحبای شولگر و چمتال و البرز به امر ما بودن و صدمیش و به امر البرز یک کوشش میکنیم که یک جا شوه، یک ولسوالی بسیار نصابش تماما معیارش پورا شوه، یک ولسوالی بسیار خوب و استاندارد جوړ شوه. په همدې حال کې د بلخ ولایت د ګاډستر ریاست یو تن انجینر له تخنیکي او مسلکي اړخه د ولسوالیو سرحدونه مشخص کړل او په دې اړه خپل نظر څرګند کړ. در اون جاهایی که مردم محل میخواستن که ولسوالی را ایجاد کنن اونجا اصلا آب آشامیدنی 100 تا 250 متر هم چای عمیق افر نمودن، آب نتیجه نداده، آب نداده. این همین منطقه سبمش جای آب است. د یادونې وړ ده چې د اوبو بندونو ته د البرز ولسوالۍ د لیک په اړه به د بلخ ولایت مشرتابه له مشورې وروسته لازم تصمیم ونیول شي.